نیاز ادبي سنګر یو بل کریډیټ. پښتو کې د طرحي مشاعرې نوې روایت قایم. د طرحي مشاعرې د نوې روایت بنیاد ډاکټر کاظم نیاز کېښود. د پروفیسر اسیر منګل، ډاکټر حنیف خلیل او ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي په مشاعره کې ګډون. تفصیلات: د ادبي لارښود، دانشور، محقق، مورخ، شاعر، ادیب، مصنف او ماهر تعلیم ارواښاد پروفیسر جانزیب نیاز نوم ته منسوب صوبایي ادبي تنظیم نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا غونډه په نیاز هاوس حیات آباد پېښور کې وشوه. غونډه په 2 نشستونو مشتمله وه. لومبی نشست د سنګر د چیرمن پروفیسر اسیر منګل په صدارت کې وشو. د نظامت چارې جنرال سیکرټري امجد علي خادم ترسره کړې. په دې نشست کې د سنګر لخوا د بانی چیرمن ارواښاد لایق زاده لایق د یاد غونډې تنقیدي جایزه واخیستې شوه. دغه یاد غونډه په 23 دسمبر کال 2023 ارکایوز لایبرری هال پېښور کې شوې وه. د کابینې غړو د لایق صاحب د یاد غونډې په کامیابۍ اطمینان ښکاره کړ. په دې موقع په راتلونکي وخت کې د هلو ځلو د معیار نور اوچتولو ځینې ګټورې پریکړې هم وکړې شوې. دویم نشست د مشاعرې و. ولې دا مشاعره نه خو د سنګر د نور کله پشان آزاده او غیر طرحي وه او نه د ادبي نړۍ روایتي طرحي مشاعره وه، بلکې دا یوه داسې طرحي مشاعره وه چې په هغه وخت یې طرحه هم وټاکلې شوه او شاعرانو په هغه وخت په 1 غنټه کې طرحي کلامونه هم ولیکل. د مشاعرې صدارت د نیاز ادبي سنګر وایس چیرمن پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي او نظامت دویم وایس چیرمن پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وکړو. د سنګر سرپرست ښاغلي ډاکټر کاظم نیاز د طرحي مشاعرې د نوې روایت د بنیاد رده داسې کېښوده چې تجویز یې ورکړو چې یو ملګری د تازه طرحه کیدي او موجودو شاعرانو ته د په دغه طرحه د کلام لیکلو دپاره یو خاص وخت وټاکلی شي. د ګډونوالو په متفقه مشوره ډاکټر حنیف خلیل د طرحې ایښودو دپاره غوره کړی شو. ښاغلي ډاکټر حنیف خلیل دا طرحه کېښوه چې معیاري د بې وفا کړې ده، دا مې د ځان سره جفا کړې ده. 1 غنټه وخت ورکړی شو او لکه د سکول، کالج یا پوهنتون د امتحاني پرچې ورکولو په شان د نیاز هاوس په چمنزار کې د یو بل نه په فاصله شاعران کېناستل او د خپل تخیل او استعداد تر مخه طرحي کلام تخلیق کړو. بیا خپل ترتیب سره په ګول دایره کې مشاعره شروع شوه چې یو ځانګړی خوندور رنګ یې ولرلو. لکه دا نمونه یې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کولی شي. پور فل بدی طرح ورکړی شي او په هغه طرح کې ټایم هم وي. په هغه ټایم کې زموږ ټول شاعران په هغې کې غزلې مولیکي. دا شاید چې د ادبي تنظیمونو بالکل لومبی پریکټس ما ته ښکاري. زما علم کې نشته چې مخکې چېرته داسې شوې ده.
د مشاعرې صدارت کوي ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی. دا طرحي مشاعره ده، طرحه مونږ ورکړې ده. مونږ ډاکټر صاحب ته راځو چې وړومبی شاعر دی زمونږ د طرحي مشاعرې، او تاسو خپل کلام په خپله طرحه چې کوم لیکلی دی هغې نه آغاز وکړئ، بیا مشاعره مخ په وړاندې بوځو. اشنا رښتیا مې دا خطا کړې ده، هر ځای کې ما سپینه وینا کړې ده، او پښتو به وایم پښتو به لیکم، پښتو به وایم پښتو به لیکم، دا فیصله ځان سره ما کړې ده. چې په کوم انداز ادا کړې ده، عالم زما په حال خندا کړې ده. او خلق خپل ځان له خاریه خوښوي، خلق خپل ځان له خاریه خوښوي، زړه مې کمبخت شپه په صحرا کړې ده. دا بعضې په سور اور کې خاندي، نادان راحت کې هم جړا کړې ده. ډیره ډیره مننه. د زړه درزا مې شو سیوا په مخه، د زړه درزا مې شو سیوا په مخه، ما د جانان ښکلې خندا کړې ده. او زار شم لوګې شم جانان استانه، تا سره مینه ما رسا کړې ده. بدل پوه شي. ډېره مننه. تا چې زما د سر سودا کړې ده، تا چې زما د سر سودا کړې ده، دا دې د چا د فکر غلا کړې ده. تا چې زما د سر سودا کړې ده، دا دې د چا د فکر غلا کړې ده. او تا چې ډیوې مړې کړې د ګل ذهنونو، تا چې ډیوې مړې کړې د ګل ذهنونو، ما هغه لارو کې رڼا کړې ده. صادقه وګوره تقوا دې خپله، صادقه وګوره تقوا دې خپله، تاکو رندانو ناروا کړې ده. مننه. چې معیاري د بې وفا کړې ده، دا مې د ځان سره جفا کړې ده. چې د ګلونو مخ ته وګورم وایم چې چا هسې مسکا کړې ده. او د دنیا سود به راته ولې ګران وي چې ستا د زلفو مې سودا کړې ده. او یا پښتنې محبوبي وایه که نه، زما د زړه دې څنګه غلا کړې ده. چې مې یاري د بې وفا کړې ده، دا مې د ځان سره جفا کړې ده. ما په هر چا باندې اعتبار کړی دی، ما همیشه دغه خطا کړې ده. او زه یم په خپله ملنګۍ کې خوشحال، نه مې پروا د کوم باچا کړې ده. چې مې یاري د بې وفا کړې ده، دا مې د ځان سره جفا کړې ده. چې ته زړه صبر کم قلار دې شمه، چې ته زړه صبر کم قلار دې شمه، رب ته مې دغه التجا کړې ده. ډېره مننه. چې مې یاري د بې وفا کړې ده، دا مې د ځان سره جفا کړې ده. ځان مې دربیلو ته مې خپل نه کړلې، څه ښه د ګټې مې سودا کړې ده. او ما وی چې حال به مې رقیب ته نه وی، هغه خبره خو دې بیا کړې ده. بیا مې د یاد ډیوې پرې بلې کړلې، داسې مې مینې نن رڼا کړې. او کاظمه پرېږده سر ته نه رسیږي، کاظمه پرېږده سر ته نه رسیږي، د ناتمامې دې تابیا کړې ده. مونږ د نیاز ادبي صنفت چیرمن اسیر منګل صاحب ته راځو چې په طرحه دوی کوم کلام لیکلی دی هغه پیش کړي. ما ته چې چا دغه دعا کړې ده، ما محبت کې انتها کړې ده. او اوس به د لارې مشالونه ګرځي، اوس به د لارې مشالونه ګرځي، ما په تیارو کې چې رڼا کړې ده. او ته راته ووایه چې ستا څه حال دی، ته راته ووایه چې ستا څه حال دی، ما خو په خپل ژوندون جړا کړې ده. مختار دا منګله ما باندې ګران ته دومره، ما په یارۍ کې ستا رضا کړې ده. خادم صاحب ته راځو چې خپل کلام وورئ. چې ژوندون را له تاله ترغه که، ښکلې مې دغسې ادا کړې ده. او دنیا د ځان سره سنبال وساته، دنیا د ځان سره سنبال وساته،
ما کله تمه د دنیا کړې ده تا سره تلمه چې په لاره باندې لکه چې دا مې ناروا کړې ده د ډاکټر نیاز صاحب ډېر شکرګزار یم چې دومره ښکلې آیډیا د دوی راغله چې یاره آن د سپاټ یعنې ایکسټمپور به مشاعره کوو او په طرحه به یې کوو زمونږ د تخیل او زمونږ پته به ولګي د شاعرانو نیاز د بېسنګر ثابته کړه چې دا ټول تخلیقي خلک دي او فلبدي ډېر ښکلی کلام ویلی شي ډاکټر صاحب بطور صدر خپلې خبرې وکړي نو ډېره مننه او ډېر خوند یې وکړ او خدای پاک دې دغسې ښکلي محفلونه او بیا به مونږ وایو چې دغه کریډ ګوز ټو بابا او هغه مشرانو ته چې مونږ ته دا د ژوند طریقې ښوولي ښاغلي ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي صدارتي وینا کې مجموعي تاثر بیان کړ او دا یوه ګټوره کامیابه او ناویاته مشاعره وګرځوله په دې موقع د نیاز ادبي سنګر معاون سرپرست ښاغلی میرویس نیاز سینیر وایس چیرمن ښاغلی ډاکټر علم یوسفزی د کلچر وینګ واجد لایق شمال نیاز زلاند نیاز او عابد علي هم موجود وو. امجد علي خادم پښتونخوا ټي وي پیښور.